د نړیوال ټلویزیون خوږو اوریدونکو او لیدونکو ښه راغلی. ډاکټر محمد اکبر اکبر یم او نن درته د کابل د هوا په ککړوالي باندې خبرې کوم. او کله چې د کابل د هوا د ککړوالي خبره کوو یاد ساتئ چې منګه کابل د یوې بیلګې په ډول باندې راخلو او په کابل باندې غږیږو، خو د کابل سره سره د افغانستان ټول لوی ښارونه چې دي په ککړوالي باندې اخته دي، د هوا په ککړوالي باندې اخته دي، د اوبو په نشت باندې اخته دي. اوبه چې دي دا جوور کویان خلک کني، اوبه ورته نه راخیږي یا په هغه کچه کې نه راخیږي چې مخکې به راختلې، او یا د هغې سره هم جوور کویان چې دی دا وچیږي. په دې باندې وغږېدلو ټولنه څه کولی شي، حکومت څه کولی شي، پانګوال څه کولی شي، رسنۍ څه کولی شي، او په دې هکله باندې جوماتونه څه کولی شي، په دې هکله باندې ښوونځي څه کولی شي. نو ډېرې خبرې مې پرې وکړلې او د تېرې اونۍ پاډکاسټ ټول همدې مسلې ته راغونډ شوی و، په دې مسله باندې غږېده. خو نن موږ د کابل د هوا په ککړوالي باندې خبرې کوو. او دا ککړوالی د کابل چې دی داسې ستونزه ده چې وړه نه ده، زړه ده خو وړه نه ده. ولې یو زړه ده؟ ځکه چې د 1990 کال نه راپیل شوې ده. 1990 کال هغه کالو چې لا د وطن ګوند په افغانستان کې حکومت کاوه او هغوی د 1909 اتیا نه تر 1992 پورې په واک کې پاتې شول او افغانستان ورسره او ډاکټر نجیب الله ورسره د هغه د ډلې ملګري وو، جنرال دوستم و، کیاني و، د پرچم ګوند و، د خلق دیموکراتیک ګوند و، دې ټولو په افغانستان کې حکومت کاوه او د افغانستان اداره د ټولو په لاس کې وه. د مجاهدینو ډلې په پېښور کې دوی 3 کاله نور وجنګېدل، یعنې د 1909 اتیا نه تر 1992 پورې، او د 1992 د اپریل تر 28 پورې تر څو پورې چې دوی د پېښور تړون وکړ. او د پېښور د تړون وروسته چې دا ګوندونه راغلل او په 28 د اپریل 1992 کې دوی په کابل کې حکومت جوړ کړ. نو دا ستونزه د 1990 نه را روانه ده. د اوبو ستونزه د 2001 نه شروع شوې ده، خو دا ستونزه د هغې نه هم زړه ده او د دې ستونزې خپل لاملونه دي، خپل علتونه دي. او دا ستونزه ټول سروکال په کابل کې وي، خو ډېر زیاته په ژمي کې لیدل کېږي. په تېره بیا د ژمي په 3 میاشتو کې چې د قوس او د جدي او د دلوه میاشتې دي. عربي نومونه قوس، جدي او دلوه دي. په پښتو کې موږ لیندۍ، مرغومې او سلوغه دا ورته دای بولو. ګورو چې ولې د کابل هوا ککړه ده. نو لاملونه پیدا کوو. ولس ورپکې څه کولی شي، ټولنه ورپکې څه کولی شي، دولت ورپکې څه کولی شي، جوماتونه ورپکې څه کولی شي، ښوونځي ورپکې څه کولی شي، رسنۍ پکې څه کولی شي، پانګوال ورپکې څه کولی شي. نو لکه څنګه چې د اوبو په ککړوالي باندې او په لږوالي باندې وغږېدلو او په هغې باندې موږ د دې ټولو رول یاد کړ چې دوی په هغې باندې اغیز لري او تر ډیره کچه پورې سمولی شي. همدغسې د کابل د هوا ککړوالی یو بله ستونزه ده چې ټول په هغې کې رول لري، ټول په هغې کې ګرم دي، تر موږه پورې ورپکې ټول ګرم دي. نړۍ ورپکې ګرمه ده، نړیواله ټولنه ورپکې ګرمه ده، ملګري ملتونه ورپکې ګرم دي، خو تر ټولو زیات ورپکې موږ ګرم یو. د ولس په توګه باندې موږ ګرم یو، د دولت په توګه باندې زمونږ دولت ګرم دی، زمونږ پانګوال ګرم دي، زمونږ ښوونځي، زمونږ جوماتونه چې په دې هکله څه نه وایي دا ډېره ګرمتیا لري. ځکه چې موږ نړۍ ته نشو کېناستلی چې نړۍ به راشي او نړۍ به موږ ته هېواد هم جوړوي او زموږ سړکونه به موږ ته جوړوي او زموږ لارې به موږ ته جوړوي او زموږ ښارونه به موږ ته جوړوي او کار به موږ له راکوي. زما په خیال سره چې
په دې بحث اخته نشو ډېره زیاته ښه ده چې موږ نړۍ ته د ورکړې لاس شو د دې په ځای باندې چې د نړۍ نه واخلو او د نړیوالو نه واخلو او د هغو نه کله غنم وغواړو کله ترې پیسې وغواړو کله ترې ډالر وغواړو کله ترې روبلونه وغواړو دا سمه نه ده د یو ژوندي ولس سره نه ښایي نو زموږ په دې کې دنده څه شی ده څنګه دا ککړوالی کمولی شو په دې باندې به هم خبرې کوو او دا ککړوالی ټول کال وي ګورئ په کابل کې ځکه چې په کابل کې دوړه هم ټول کال وي په کابل کې خاورې هم ټول کال وي په کابل کې موټر هم ټول کال چلیږي په کابل کې د خښتو بټۍ هم ټول کال کار کوي په کابل کې وړې چرخونه یا فابریکې دا هم ټول کال چلیږي نو کالو سره دا ستونزه وي خو دا ستونزه په ژمي کې ډېرېږي په ژمي کې ولې ډېرېږي ځکه چې ډېر خلک غریبانان دي په وړو کورونو کې اوسېږي یا په کېږدو کې اوسېږي کډوال دي راغلي دي د ګاونډیو هېوادونو نه د ایران نه راغلي دي د پاکستان نه راغلي دي او په کېږدیو کې اړولي دي ټول کابل ته راغلي دي نو په کابل کې سرشمېر زیات شوی دی په کېږدیو کې اړولي دي واړه کورونه دي غریب خلک دي دوی څه کوي دوی د کورونه خو به ګرمي ځکه چې کابل ژمی ډېر یخ ژمی دی ټولو ته معلوم دی چې څومره یخ ژمی دی کابل په کابل کې واوره کېږي په کابل کې لمر نه وي په ژمي کې په کابل کې په ژمي کې ورښ کېږي یا په ژمي کې لمر ډېر زیات کم وي په کابل کې چې د اوړي سره پرتله کې د مني سره پرتله کې د پسرلي سره پرتله کې په کابل کې لمر کم وي نو د دې خاطر نه کورونه چې دا په ګرانه باندې تودېږي کېږدۍ په ګرانه باندې تودېږي د کورونو کړکۍ چاودونه لري د کېږدیو ته چې ورته ورننوځي هغوی د ټوټې دروازې لري د ټوټې ور لري هر ځل چې څوک ورځي ټوله ټوټه پورته کوي کېږدۍ ورسره یخېږي نو ټول به موږ ساه اخلو موږ ټول په کورونو کې اوسېږو یا په کېږدیو کې اوسېږو زموږ غریبانان خلک په کېږدیو کې دي زاړه پلاستیک د کېږدیو کورونو د تودولو لپاره موږ سیزو پلاستیک څپلۍ سیزو زړې څپلۍ سیزو زړې کورتۍ سیزو زاړه کاغذونه سیزو د لرګو سکاره داسې موږ راخلو چې هغه تاوانونه یې ډېر دي د ډبرو سکاره داسې راخلو چې هغې تاوانونه ډېر دي زهرجن ګیسونه هوا ته خوشي کوي نو د کور دننه هوا چې ده دا راته ډېره زیاته ککړه وي او ککړوالی دې ته رسېدلی دی چې کابل مړی ورکوي د هوا د ککړوالي د لاسه کابل ځپل کېږي د کابل خلک ځپل کېږي د افغانستان د لوی ښارونو خلک ځپل کېږي او مړی ډېرېږي جنازې پورته کېږي د چا د ټول خو په تېره بیا د دریو ډلو په دې باندې د هوا د ککړوالي اغېز زیات پرېوځي په وړو باندې زیات پرېوځي په زړو باندې ځکه چې دوی ډېرې یخني کېږي په میندوارو میندو باندې میندوارې میندې زموږ خویندې دي زموږ لوڼې دي زموږ مېرمنې دي او په هغوی باندې د دې اغېز پرېوځي ځکه چې دا درې واړه تودېدلو ته اړ وي او دا درې واړه چې دی هماغه ګیسونه مې استعمالوي یا ګیسونو کې ساه اخلي کم ګیسونه چې زهرجن ګیسونه دي کم ګیسونه چې موږ ورته لاتیني نومونه ورکړي نو په نومونو باندې سر مه خورئ خو زه به یې درته ووایم نومونه یې دا دي چې کاربن مونوکساید زیاتېږي کاربن ډای اکساید زیاتېږي سلفر ډای اکساید زیاتېږي نایټروجن ډای اکساید زیاتېږي نایټروجن اکساید زیاتېږي ورسره او دا ټول توکي دي دا ټول عناصر دي ایلیمنټس دي او دا عناصر یا دا توکي چې دي دا د خښتو غونې دي لکه څنګه چې د خښتو نه کور جوړېږي داسې خدای کائنات د دې عناصرو نه جوړ کړی دی د دې عناصرو نه د هغو ګډ ګاډېره جوړښتونه یا مرکبات یې ورته موږ کیمیاوي مرکبات هغې ته جوړ کړي دي د هغې نه بیا انساج جوړېږي د انساجونه چې دی بیا یا پیودین چې جوړېږي د پیودون نه بیا غړي جوړېږي د غړو نه تن جوړېږي نو موږ په دې زهرجنو ګیسونو کې په زهرجنه هوا کې د کور دننه ساه او د کور د باندې نه د کور د باندې هوا د کور د دننه هوا عمره
ککړه ده، زهرجن ګیسونه لري او خپل منابع لري، خپل سرچینې لري چې د کوم ځای نه دا زهرجن ګیسونه چې دا پیدا کیږي. نو دا زهرجن ګیسونه کوم ځای نه پیدا کیږي؟ ځکه چې سړی خو به د باندې وځي، د کور نه به بهر وځي. په تېره بیا غریب خلک، ښارونه په دوی غریبانانو باندې ودان دي، ودانۍ په ودانۍ، دفترونه په دوی باندې ودان دي، دوی به د کور نه بهر وځي. نو د کور نه د باندې هوا هم خرابه ده، د کور نه د باندې هوا هم ککړه ده. ولې ککړه ده؟ ځکه چې د کور نه د باندې زړې موټرې استعمالېږي. نوې موټرې هم استعمالېږي خو زړې موټرې استعمالېږي، او زړې موټرې خراب تیل استعمالوي. په هغه تیلو کې پاره ډېره زیاته وي، لیډ چې ورته موږ وایو په کیمیاوي ژبه کې، یا سیماب، هغه ورپکې ډېر زیات وي. هغه پورته کېږي هوا ته، هوا ککړېږي. جنریټر لوګي هوا ککړوي او ناروغي موږ ته پیدا کوي. ناروغي موږ ته پیدا کوي. بیا هم نمونه لاتین دي خو زه درته اخلم. اسما پیدا کوي، استما پیدا کوي، او سره سی او پی ډي یو بل ناروغي ده، استمي غونې ناروغي ده خو د پاخه عمر په خلکو کې پیدا کیږي. امفایزما پیدا کوي، برونکایټس پیدا کوي، ټانسلایټس پیدا کوي، لکه سینه خوږیږي، مړی خوږیږي، د مړی بوغوټي دا غټ شي، او سره نور ناروغي پیدا کوي. ډېر مزمن ناروغي پیدا کوي، ډېر وژونکي ناروغي پیدا کوي، لکه د سږو ناسور پیدا کوي، سرطان، کینسر دا پیدا کیږي، د زړه ناروغي پیدا کوي، ډایبیټیس یا د شکر ناروغي پیدا کوي، ګوزن پیدا کوي. ګوزن یا سټروک یو عامل چې دی هغه ککړه هوا ده. نو د ککړې هوا عاملین موږ یاد کړل چې موټرې دي او جنریټر دي، خو بټۍ هم دي. یوازې د کابل د دې سبز ولسوالي 200 بټۍ لري، هغې کې خښتې جوړېږي. دا بټۍ چې دي د قانوني احکامو سره سمې نه دي جوړې شوي، د هغو رعایت ورپکې نه دی شوی. او بیا 40 ساعته دا بټۍ چې دی دا خښتې پخوي. په دې بټو کې ماشومان کار کوي، په دې بټو کې چې څه شی د خښتو د پخولو لپاره استعمالېږي، د اور د لګولو لپاره استعمالېږي، د هغې نه زهرجن ګیسونه پورته کېږي، د هغې نه لوګي پورته کېږي، دوی زاړه ټایرونه سیزي. ماشومان ورپکې کار کوي. هغه ماشومان چې په کورونو کې کورونو ته راځي، د کورونو د روزۍ د ګټلو یوازینۍ وسیلې وي، او ماشومان کار نه کوي، ماشومان بیګار کوي. هلته ماشومانو ته نه سم خوراک شته دی، نه ورته سم کالي شته. سم خوراک او سم کالي خو ډېر کم موږ افغانان لرو. نو خو اغیزې په ماشومانو کې او په زړو کې ډېر زیات وي، ځکه چې سم خوراک هم نه کوي، او یخني هم کېږي، او سم کالي هم نه لري، او سم کور هم نه لري. نو هغه څه کېږي، دا ماشومان زموږ ناروغه کېږي، دا ماشومان رانه مري، دا زاړه زموږ ناروغه کېږي، دا د پاخه عمر خلک ناروغه کېږي، دا میندوارې میندې ناروغه کېږي. روغتونونه ورته هغسې ځای هم نه لري، هغسې درمل هم ورته نه لري، هغسې درملنه هم نه کېږي. په دې ټولو سره چې د دې سره مرګونه زیاتېږي، او د ټولو د لاسه چې دی هوا ککړېږي، او موږ بیا وایو چې د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده. یو مؤسسه ده نړیواله چې هغه هوا څاري، د هوا د څارلو نړیوال انسټیټیوټ ورته ویل کېږي. دی ویل چې په 2024 کې کله چې طالبانو حکومت په افغانستان کې یوازې په یوه میاشت کې 186 کسان چې ټول ماشومانو دا د کابل په ښار کې د سږو د هوا د ککړتیا د لاسه چې کومې ناروغۍ پیدا کېږي د هغې نه مړه دي. او په 2014 کې بیا یو ریپورټ ورکړی شو. 2014 هغه کال چې ډاکټر سید اشرف غني حکومت ورپکې و، او هغه ویل چې 50,600 کسان د سږو د ناروغۍ مړه دي. ځینې نور ریپورټونه وایي چې 11,000 مړي شوي دي. هغه ویل چې نه، 50,600 کسان کابل کې د هغو ناروغیو نه چې د هوا ککړوالي سړي ته پېښي د هغې د لاسه مړه دي. په هرو 100,000 کسانو کې 408 مړي
د هوا د ککړتیا د لاسه کیږي. نو که ککړه هوا موږ سم کړله او د لوی ښارونو ککړه هوا موږ سم کړله د دې ټولو مړو مخه نیولی شو. ایر ویژول یوه نړیواله مؤسسه ده، هغې هم د کابل د هوا پاک له باندې ریپورټ ورکړی دی. ایر ویژول څه شی کوي؟ په هوا کې د هوا ذرات ګوري، د هغې د بڅرکو لویوالی ګوري، څومره لوی دي، د هوا تودوخه ګوري، د هوا لندبل ګوري، هوا څاري. هغه ویل چې کابل د نړۍ په هغه ښارونو کې دی چې د هوا ککړتیا ورپکې ډېره زیاته ده. WHO وایي چې موږ د روغتیا د وزارت سره یو ځای کار کوو، ریپورټونه ورکوي، خو خدای شته دی چې ما داسې ریپورټ د WHO ونه لیده چې هغوی د هوا د ککړتیا په هکله باندې په کابل کې کم کار کړی دی یا ته کړی دی. وی به ریپورټونه به وي خو خوله ور نه دي. نیپا نیشنل انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسي یا د چاپیریال د ساتنې ملي اداره، هغې او د کابل ښاروالۍ دوی دواړو ویلي دي چې موږ کارونه کوو، موږ د شپې چاپې غورځوو، د شپې په چارخونو باندې ورځو، وړې چارخونې، ځکه چې وړې چارخونې لکه بټۍ غوندې یو بل زیرمه ده چې هوا چې ککړېږي او لوښي جوړوي. نو موږ ځو او هغه نیسو او تر ډېره حده پورې چې دی موږ دا کنټرول کړی دی، موږ دا اداره کړي دي. د کابل ښاروالۍ هم دا ویلي دي، نیپا هم دا ویلي دي، او نیپا ګوره د طالبانو اداره ده. دې دواړو دا خبره کړې ده. خو تر دې زیات موږ اړ یو چې د هوا ککړتیا کمه کړو، ځکه چې موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دا ریپورټونه څومره سم دي. او دویمه خبره چې دا ده چې که سم هم وي نو ډېر ښه اقدام دی، ډېر ښه کارونه دي او باید دا وهڅېږي او نور هم دا کارونه چې دی زیات شي. خو د ولس دنده هم په دې کې ډېره زیاته درنه ده. ولس په دې کې څه کولی شي؟ ولس موټرې کمې استعمالولی شي، ځکه چې موټرې زړې دي، زاړه تیل استعمالوي، موټرې لوګي جوړوي، ښار په دوړو په خاورو باندې په لوګو باندې لړي، د ښار هوا چې د موټرو د لاسه ککړېږي. نو موږ شخصي موټرې کمولی شو یا د هغو استعمال کمولی شو، د هغې په ځای باندې به بسونه استعمالو، د هغې په ځای باندې به سایکل استعمالو، بایسکلونه به استعمالو، د هغو په ځای باندې به پلي ځو. د یو ځای نه د ښار د کابل ښار چې دی دې کې شک نشته دی چې لوی ښار دی، خو کله چې موږ لنډو ځایونو ته ځو نو پلي ولې نه ځو؟ بیا هم د پلي تګ سره موږ د هوا د ککړتیا د خطر سره مخامخ کیږو، خو د موټر سره موږ د هوا ککړتیا نور هم زیاته کړو. د پلي تګ سره زموږ ورزش کیږي، د بایسکلونو سره زموږ ورزش کیږي، د بسونو سره زموږ موټرې کمیږي، د موټر استعمال کمیږي. نو دا هغه خبرې دي چې ټول ولس یې کولی شي. ماشومان څه کولی شي؟ او د ښوونځو ښوونکي څه کولی شي؟ هغوی ماشومانو ته ویلی شي، هغه لارې ورته ورښودلی شي چې کور څنګه تود شي. لکه نور کور تودوي، نور کیږدۍ تودوي، په دې کې شک نشته چې په ژمي کې په کابل کې نور کمیږي، لګیږي، خو د لږ نور مطلب دا نه دی چې په کابل کې د اروپا غوندې نور نه وي. نه، کابل نور لري. او موږ 20 دقیقې هم که په ژمي کې نور ته کینو زموږ وجود چې دی ټول ویټامینونه اخلي، او په تېره بیا ښځې دې ته اړ دي، او میندواره میندې دې ته اړ دي، او ماشومان او زاړه دې ته اړ دي. بل دا دی چې لکه یوازې نور نه اخلو، نور کورونو ته پرېږدو، نور کېږدیو ته پرېږدو، نور ته راوځو، آزاد هوا کې څه اخلو. که ککړه ده خو د کور دننه هوا هم ککړه ده، د کور د بهر ونې، د کور د باندې ونې، د کور دننه هوا هم ککړه ده. او ورسره نور څه کولی شو؟ ورسره دا کولی شو، او ښاروالي هم کولی شي، او موږ هم کولی شو، او هر څوک یې کولی شي. ونې یاد ساتئ، ونې سږي دي د ځمکې، ونې د ځمکې سږي دي، ساه پې ځمکه اخلي، انسان په ونه باندې ساه اخلي، د ونې سره میوه ډېرېږي. که موږ د میوو لرونکي ونې
دا په کابل کې په ټول افغانستان کې زیاتې کو اچھا هم موږ د میوې د نړۍ د میوې ټوکرې یو نو څه شي کېږي د هغې سره میوه ډېرېږي د هغې سره د ځمکې سږي ډېرېږي ځمکه ساه اخیستی شي اکسیجن ورکولی شي او کابل او افغانستان په موږ ته زرغونېږي او ښایسته کېږي براته نو ونې چې څومره ونې کرلی شي څومره ونې کېنولی شي ونې کېنوي د کړکیو چاودونه پټ کوي او نور نړۍ ته مه کېنئ چې د نړۍ خلک به راځي د نړۍ هېوادونه به راځي کله به شوروي اتحاد راځي کله به امریکا راځي او موږ به جوړوي موږ له به لارې جوړوي موږ له به سړکونه جوړوي موږ له به ښوونځي جوړوي موږ له به د جینکو ښوونځي جوړوي نه اوس به بابا غوښه ډوډۍ راوړي له دې حالته به ځان وباسو نور ژوندی ولس یو افغانستان یو ژوندی هېواد دی موږ ژوندي یو موږ یو ژوندی ملت یو نو د دې دپاره به موږ د ژوندو ملتونو د هغو غونې کارونه وکړو موږ به نور دې ته نه کینو چې کچۍ ګوته مې جاړي اوس به بابا غوښه ډوډۍ راوړي نړیوال که 1 روپۍ ورکوي د 10 روپو ګټه اخلي نو موږ به خپل وطن په خپلو جوړو خپل ولس باندې به یې جوړو ولس به راپاڅېږي دا وطن به جوړوي لاس به نه کېږو هغه لاس چې هغه د نړۍ نه څه غواړي د هغې په ځای باندې به موږ نړۍ ته د ورکړې لاس یو د نړۍ نه به د غوښتلو لاس نه جوړېږو موږ ژوندی ولس یو او ژوندي به پاتې کېږو